د ابدالي و د بابر زمن در علاقو بیا به په بحر هند کې څوک نه سټینګولی. पाकिस्तान हमारा बराबर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है. जो आपका पख्तून अफगानी है वो तो अपने भाइयों से सिर्फ ये कहते हैं कि तुम बराए मेहरबानी दहशत गर्दों को अपने मुल्क में जगह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. زما ګران خوږه ملګرو، تاسو نن ویډیو چې کومه د اخره پورې وګورئ او مهمه ویډیو ده. ما کوم ریسرچ کو یا زما کوم کوشش او کوم تاسو خپل کولای شئ، بیا تاسو هم سرچ کولای شئ، خپل هم کولای شئ، خو زما مقصد د چا ذات یا د چا ملک یا دغه نه ده. زما مقصد د صرف اولس ترمنځ مینه محبت چې کم دی، یا اولس ترمنځ کوم د اسلام د مذهب او د نور رسوماتو او ډېر نږدې اړیکې چې کومې دي د خرابولو کوشش چې کېږي، دا ډېر عجیبه طریقې باندې کېږي چې دې باندې څوک پوهېږي هم نه. خو نن تاسو ولیدل چې ما لږ شانتې ته سټارټ کړم، لږ وښولو دا څوک دی، دا عباس ستنګزی صاحب چې کوم ډیپټي خارجه افیس چې کوم دی د هغه چلی، خو مشیر هم دی، او دغه په حوالې سره شیر محمد عباس ستنګزی صاحب دې حوالې سره لږ تاسو سره زه ډیټیل هم ښیم چې دا څوک دی او دا کله نه طالبانو سره دی او دا انډیا سره د دې څه تعلق دی او انډیا فورس کې کله پاتې شوی دی، هلته ټریننګ کله حاصل کړی دی او دغه سوره زبونونو باندې عبور لري، پښتو، دری، اردو، انګریزي زبون، عربي، دا هم کوي، علم حاصل کړی دی او کم کم ځای کې علم حاصل کړی دی او شروع کې څنګه ځوان پاتې شوی دی او کم کې پاتې شوی دی، دا ټول صورتحال ته. او بیا په دغه صورتحال هم تاسو ته وړاندې کومه چې 2025 کې د لنډ دغه میاشت کې چې کوم شخړه وه په دغه کې د دې سپریم کمانډر چې کوم دی ابتلا صاحب اخوند باقاعده د دې ګرفتارۍ هغه یې کړی و چې دا ګرفتار کوي او بیا دا لاړو سعودي عرب ته او هغه کې څوک ملوث شو چې دا بچ کړ. او اوس چې دا راغله او دلته چې کوم نفرت انګیز تقریر په یو مدرسه کې وکړو چې هلته کې دستربندي وه. دستربندي کې هغه جوش، جذبه، ولوله هغه چې ټول تاسو واورئ نو تاسو ته به ډېره اندازه وشي. حالانکې د دوره خبرو یا دوره د تلو زه نه پوهېږم، خو چې لږ شند ما د دې ټول ډیټیل راواخسته، ټول معلومات مې راواخسته، نو تاسو مخ ته وړاندې کومه. زه چا باندې شک یا چا باندې ګمان نه کوم، خو چې کوم واقعات دي، حادیات دي، هغه باندې تاسو ته نظر ته وړاندې کومه او بیا په دې تناظر راځمه چې د پاکستان دی وخت کې خواله روان دی او انډیا کم طرف نه راتویږي او دا ختمول غواړي. او زه تاسو ته د انډیا هغه هم وښیمه چې په دغه کې انډیا چې کومه ده هغه څه کوي. هغې که تاسو ویډیو ګورئ چې هغه باقاعده هلته ولاګر چې کوم دي هغه باقاعده ویلي چې افغانستان ورسره کم ځایونو کې وجنګولو، دا تعلق ورته څنګه خرابو، دا هم ثابته ده. خو راځو به ډېر ټیمه تاسو نه اخلمه. شیر محمد عباس ستنګزی تعارف تاسو سره زه کومه. د دې پیدایش چې کوم دی شیر محمد عباس ستنګزی 1963 کې افغانستان صوبې کې لوګر برکی برګ ضلع کې پیدا شوی دی او د دې ابتدایي تعلیم په افغانستان کې کړی دی. بیا 1981 ته 79 او تاسو ته خپله خبره کوي هغه نه تر 1982 پورې یعنی 3.5 کاله دوران دی بھارت په شهر بھارت کې انډیا ملیټري اکیډمي دا IMA په هغه کې فوجي تربیت حاصل کړی دی. بیا په کابل یونیورسټۍ کې دی سیاست کې ماسټر ډیګري حاصله کړې ده. بیا فوجي او سیاسي کردار خپل مختلفو اوقاتو کې لوبولی دی. انډیا کې ډېر دې ته به شیرو وی او دې نوم شیرو او باقاعده توګه تاسو سرچ کولی هم شئ. او شیرو چې کوم دی ډېر بریلینټ لکه آزاد خیال سړی و. آزاد خیال باندې بس تاسو خپله نور خو پوهېږئ، نور زه نه وکړم. او مولانا هیبت الله صاحب چې کوم سپریم کمانډر دی او د ګرفتاري اعلان ولې کړی هغه هم تاسو ته مخې ته راځي. اوس دغه شیرو صاحب چې کوم دی، شیر محمد عباس صاحب چې کوم دی، دا اوس ډیپټي فارن افیس لکه د خارجه افیس دی چلی، د متقي صاحب پسې دویم نمبر دی، خو ټول سیاسي معاملات دغه کوي. اوس په دې کې تاسو ته بیا دغه ویډیو کې زه نورم ښیمه چې دې اړیکې به تاسو ته خپله اندازه لګي. شیرو صاحب چې کوم دی
دغه شیر محمد عباس صاحب چې کوم دی ابتدا په افغان نیشنل آرمی کې افسر هم پاتې شوی دی بیا مجاهدین چې راغلو په هغه کې شامل شو 1990 کې دهایی کې دا عبدالرسول سیاف سره کار کړی دی او بیا طالبانو ته لاړ مختلف سره هر نمونه کیټګری سره پاتې شوی دی طالبان حکومت چې کله راغلو 1996 نه 2001 پورې دی دوران کې د دې چونکې سیاسي بصارت چلاکی دا ډیره زیاته وه نو وزارت خارجه نائب وزیر په هغه دور کې هم او وزیر صحت هم ورسره بیا چې کله دا کیسه خلاصه شوه بیا دا نور ملکونو ته لاړو د انډیا او دغه سپورټ بنې نو سیاسي دفتر چې کله 2015 او 2019 پورې چې کوم طالبانو په قطر کې وو د هغې سیاسي دفتر سربراه ټاکلی شوی او سربراه څوک ټاکي امریکا وه نو امریکا سره د دې مذاکرات ډېر ویل کېږي چې کردار یې پکې ډېر زیات و عباس تنگزی صاحب ښځو تعلیم په حوالې سره کول کر حمایت کوي دا خو اوس یې خوله بنده چې دوی ډېر ګرم تقریر وکړو او هغه کوم جنوري 2025 ته اوس دا کم کال دی په جنوري کې یو عوامي تقریب ته د دې دا خطاب کړی و چې د ښځو تعلیم او دغه شانتې دا د منې بندیز غیر اسلامي دی او تقریر کې دا هم نور هم داسې چې کوم بندیزونه دي د طالبانو طرف نه هغه باندې تنقیدونه کړي او خلکو ورسره ډېر واه کړي نو هغه باندې فوراً چې کوم دی سپریم کمانډر چې کوم دی اخوزاده صاحب هغه په گرفتارۍ حکم ورکړ او دا بیا پټ شول او په دغه کې بیا ملا یعقوب مجاهد چې کوم دی وزیر دفاع هغه کردار ادا کړ او دا عربستان ته واستوله اوس معاملات ښه شوي دي لکه څنګه دا نورم لاړو په دغه کې نور ګروپ هم ورسره شامل او د دې کوشش دا و چې دغه هلته ذرایع والا خبرونه دي خو چونکې دلته هغه ذرایع خبرونه کوم زه ته کوم حقیقت تاسو په ګوګل هم سرچ کولی شئ په هر ځای سرچ کولی شئ د ډیټا هم وباسلی شئ هغه خبرې به وکړو هغه ګروپ باندې به زه بیا چېرته راشم اوس د دې ډیټا چې کومه ده بیا دغه په حوالې سره بیا اوس چې راغله نو روغه جوړه شوې ده اوس چې کوم دغه سپیچ دی دغه سپیچ تاسو واورئ او تاسو به اورېدلی وي یقینا چې په دغه حوالې سره چې کوم زمونږ شک و ګورئ وایي چې ول د خبرې تصدیق کوه او بیا هغه نه پس هغه پسې هغه کوه نو مونږ ټول شک چې کوم و هغه انډیا والا هغه بالکل کل کر ووتل چې دې ځواني هلته کې تېره شوې ده او بیا ډېر نږدې اړیکې چې کومې دي انډیا سره دي نو اوس په داسې دوران کې دغه تقریرونه ورکول ټیک ده زموږ چې کوم ډي جي ایس پي آر هغه وکړه هغه باندې غندنه هم وشوه دلته صحافیان هم وکړه او په هغه باندې فوري هغه پېښور دوره هم وکړه په یونیورسټو کلیجونو کې پښتنو سره د دغې وضاحت هم وکړو چې افغان هغه لکه خپل تصدیق یو خو هغه پکې بیا هم دا یو ټکی چې پیله کړی و د هغه نه پس هغه دغه کړی چې مونږه دا وروڼه دي او مونږه غواړو چې کوم د دې نه ترخهګري کېږي هغه دې مه کوي بهرحال خو دغه شانتې بیا سخت دریځ یو قسم الفاظ استعمالیدل دا یقینا چې د ملکونه خود خرابوي چې بیا خدای مکه بیا اوس تاسو زه بل یو شیز واورم کې ملکونه دي چې په خپلو سلاو باندې مغروره دي وایي چې امارات خو نو زموږ په مخ کې هېڅ هم نه دی موږ خو داسې سلاوې لرو خو بیا هغو ته موږ دا خبرې کوو چې که تا په میزایل باندې احمد و محمود نوم ایښی ده زموږ سره هغه احمد و محمود دلته موجود دي تا په میزایل باندې غزنوي نوم ایښی بابر د نوم پېښی ابدالي د نوم پېښی زما ملک له ابدالیانو ډک ده زما ملک له محمودانو ډک ده زما ملک له بابریانو ډک ده هر یو یې بم اټوم دی که له دې سرحد نه پنځه د محمودو د ابدالي و د بابر محمودو د ابدالي و د بابر زمن در علاقو بیا به په بحر هند کې هم څوک نه سي ټینګولی موږ هغه اولیا مواد چې د دې ملک ضرورت دی چې هغه وړو و غوړي و چای و بوره ده دې ته هم احتیاج چې له بهره راسي په خپلو پښو نه یې ولاړ ورته اوس زمونږ توقع له امریکا نه همدا ده چې کله دی
یوه دوه هفتې بعد دی قدرت ته راځي چې خپله پالیسي کې تغییر راولي د بایډن پالیسي پرېږدي نوې پالیسي رامخته کړي د افغانستان له خوا نه د اسلامي امارت له خوا نه میدان ورته خلاص دی که دوی را دوستان کېږي موږ بلکل سره دوستي لاس ورکوو مقصد دا نه دی چې چاغه دی خو موږ مقصد د اولس دی چې کم اولس لا په خپو ولاړ نه دی او تم وایي چې ما حکومت په خپو نه دی ولاړ نو په داسې صورتحال کې ته په میز باندې ولې نه کینې که څه هغوی خو ټولې دنیا ته به ښکاره شي که نه چې دا غلط دي دلته ټي ډي پي نشته دلته نه کسان نه دي راغلي دغه کسان دروغ وایي دغه حقیقت دی دا دروغ دي نو هر څه به واضح شي که نه که دغه شانتې ته په اولس کې یا په طالبانو کې هغه خاصم اسلامي هغه وي جذبتیان وي او خرپسي او ته په هغو کې جوش او ولولا او نفرتونه خوروې نو دا ته چا سره ظلم کوي او دی وخت کې یار پاکستان کې په لکونو 3.5 لکه خو د پیور کارډ کسان ناستی او هغه نه علاوه سوره ناستی په 20 لکه نه یا 15 لکه پورې خو اوس هم شمیره پراته ده ستا د افغانستان نه نیم خلک په دلته کې اوس هم پراته دي خدای بنده نو سولې روغې خبره وکړه که نه ولې داسې هغه کې که یو غلطي نه کس نه غلطي وشوه باقاعده اګریمنټ یې وشوې هغه وشوې خو هغه چین ته ووایي چې راشه دا خبره وکړه بیا به یې غوږ نه ونیسي کیږي نه ټولو ته به شرمېده کي که نه دغه کیسه کول یقین ومنه ماته ډېر زیات دک راکړه په دې صورتحال یا افغانستان څه کړي یا پاکستان څه کړي دي یا څوک څه کولی شي مونږ منځ کې ولې خرابېږو یا د چند د پراکسي وار همدې ته وایي ښه دغه شانتې زه بل اخیستی وي هغه پکې لګیا وي هغه پروکسي وار جنګ دپاره یو ماحول جوړوي نو زما وروڼو مقصد کیدای شي که چاته د لیازري شي وي زه به بخښنه غواړم خو زما مقصد دا دی چې کیدای شي تاسو ته د دې ډیټا پته نه وي نو ما تاسو ته د دې لږه غونتې ډیټا وښوله او تاسو یې معلومات وکړئ او بیا معلومات نه پس تاسو خپل رای راکئ کمنټس راکئ ډېره مننه خوشحال او آباد اوسئ